افغانستان نن تر بل هر وخت زیات د ځان بساینې او د کورنیو تولیداتو د ودې پر لور ګامونه اخلي. د دې پرمختګ له تر ټولو روښانو بیلګو څخه یوه د کندهار په ښکلي ولایت کې د لبنیاتو د صنعت پراختیا ده. هغه ولایت چې تل د کار، هڅې او تولید له نوم سره پیژندل شوی دی. په دې ویډیو کې تاسو د کندهار ولایت ته بیایو ترڅو تاسې هم د هیواد د تر ټولو سترو او معیاري لبنیاتي فابریکو له فعالیتونو څخه نږدې لیدنه وکړئ. داسې فابریکه چې نه یوازې کورني بازارونه پوښوي بلکې د صادراتو او نړیوالو بازارونو ته د داخلېدو هیله هم پیدا کوي. له راپور وړاندې له تاسو درنو لیدونکو څخه هیله کوم ترڅو د عروج چینل درسره وڅارئ څو له همداسې راپورونو، کورني تولیداتو او ملي لاسته راوړنو څخه باخبره پاتې شئ. ملکو دا هغه فابریکه ده چې په افغانستان کې تازه، صحي او با کیفیته لبنیات تولیدوي. دا لبنیات نه یوازې په کور دننه ډېر محبوب دي بلکې تمه ده چې په نږدې راتلونکو کې بېلابېل هیوادونو لکه امریکا، کاناډا، اروپا او استرالیا ته هم صادر شي، په ځانګړي ډول د هغو افغانانو لپاره چې له وطن لرې دي او د افغانستان د لبنیاتو خوند ته لیواله دي. د ملکو فابریکه له یوه کوچني دوکان څخه پیل شوې او نن ورځ په یو لوی صنعتي مجموعه بدله شوې ده. په دې فابریکه کې پراخه پانګونه شوې او الحمدلله لسګونه کسان په مستقیم ډول په بېلابېلو برخو کې په کار بوخت دي. هره ورځ د 50,000 څخه تر 62,000 لیټرو پورې تازه شیدې په دې فابریکه کې راټولیږي او پروسس کیږي. دا شیدې د کیفیت د دقیق کنټرول له پړاوونو وروسته په بېلابېلو لبنیاتي محصولاتو بدلیږي. د فابریکې صفري نقطه او صحي کنټرول هغه ځای چې تازه شیدې پکې د لومړي ځل لپاره معاینه کیږي. شیدې د لاندې مواردو له مخې ازمویل کیږي، د تازګۍ انداز، د اوبو مقدار، د غوړو کچه او د هر ډول ککړتیا او ناروغیو احتمال. دا ټول د پرمختللو ماشینونو په وسیله ترسره کیږي. هر د شیدو ټانکر د تولیدي کرښې ته د داخلېدو مخکې څو ځله ازمویل کیږي. همدارنګه په دې فابریکه کې یو مجهز لابراتوار شتون لري چې ټول میکروبي او صحي ازموینه پکې ترسره کیږي. د پاکوالي مراعات، د دستکشو یا ماسک او ځانګړو جامو کارول د کارکوونکو لپاره لازمي دي. د لبنیاتو د تولید برخه د شیدو له پروسس وروسته د بېلابېلو محصولاتو د تولید وار راځي. په دې فابریکه کې لاندې محصولات تولیدیږي: مستې په بېلابېلو اندازو کې، تازه شیربرنج، تروې، فالوده، چکه، قرت، سندل، شیرپیره او پیریني. دا ټول محصولات به په بشپړ توګه په معیاري ډول د عصري ماشینونو او نوې ټکنالوژۍ په وسیله تولیدیږي. د تولید او ختمېدو نیټه په دقیق توګه په هره بسته لیکل کیږي او د محصولاتو د ساتنې موده د اقلیمي شرایطو له مخې ټاکل کیږي. د ملکو مستې، چکه او کرت. د ملکو د مستو سطلبندي تر 5.5 کیلوګرامه وزن لري. په کندهار، کابل او نورو ولایتونو کې ویشل کیږي. کاریدونکي لوښي له معیاري موادو جوړ شوي دي ترڅو له ککړتیا او میکروبونو مخنیوی وکړي. د ملکو چکه د دې فابریکې له مهمو محصولاتو څخه ده. داسې چکه چې په بشپړ توګه د خالصې غوا له شیدو څخه جوړه شوې او هیڅ ډول کیمیاوي مواد پکې نه کارول کیږي. ان د کابل او کندهار د خلکو د ذوق لپاره جلا جلا چکه تولیدیږي، خو له ځانګړو او بېلابېلو محصولاتو څخه یو هم د ملکو کرت دي. یو نرم، خوندور او له بازار څخه د موجودو سختو کرتو سره توپیر لرونکي کرت چې حتی د هغه کسانو لپاره هم مناسب دي چې د غاښونو ستونزه لري. د فابریکې په بله برخه کې د شیرپیرې، شیرکند او پیرني بېلابېل ډولونه تولیدیږي. دا محصولات د بخار په وسیله چمتو کیږي، نه د ګاز په واسطه. همدا لامل دی چې د هغوی خوند، کیفیت او روغتیایي ارزښت کې څرګند توپیر لیدل کیږي. لومړني مواد لکه مغز لرونکي توکي او نور اضافه مواد له بازار څخه په دقت انتخاب، پاک او بیا په تولید کې کارول کیږي. له همدې امله د ملکو محصولات ښایي یو څه ګرانه وي خو کیفیت یې څو چنده لوړ دی.
ملکو د تازه شیدو، کم غوړو، ډیرو غوړو او بې غوړو شیدو بېلابېل ډولونه تولیدوي چې د هغوی د غوړ کچه د دقیقو ماشینونو له لارې کنټرولېږي. شیدې څو ځله تودیږي او بیا ازمایل کېږي تر څو په بشپړ توګه صحي وي. همدارنګه د ملکو ژیړ غوړي د صادراتو له مهمو محصولاتو څخه دي او فابریکه پر دې کار کوي چې دا محصولات بېلابېلو هیوادونو ته صادر کړي. د ګرمۍ په موسم کې د پستې، چاکلیټو، زعفران، مکس او میوهي خوندونو لرونکي بېلابېل آیسکریمونه هم تولیدیږي. د فابریکې له سترو ننګونو څخه یو د دوامداره برېښنا کموالی دی، ځکه د لبنیاتو صنعت 24 ساعته برېښنا او سړو خونو ته سخته اړتیا لري. فابریکه اړ ده چې له جنراتور څخه کار واخلي. الحمدلله په افغانستان کې د برېښنا د تولید پروژې تر کار لاندې دي او ډېر ژر به دا ستونزه حل شي. په ورته وخت کې د پنیرو تولید او د نویو برخو پراختیا پلانونه هم تر عملي کېدو لاندې دي. درنو لیدونکو، هغه څه چې مو ولیدل د افغانستان د تولیدي وړتیاو او د کندهار ولایت د ځوانانو او پانګوالو د شپه او ورځ هڅو یوازې یوه کوچنۍ بېلګه ده. د ملکو فابریکه یو روښانه مثال دی چې کله له کورني تولید ملاتړ وشي، افغانستان کولی شي نه یوازې ځان بساینې ته ورسیږي بلکې نړۍ ته د باکیفیته محصولاتو صادرونکی هم شي. د یو آباد، آزاد او ځان بسیا افغانستان په هیله.